د افغانستان لنډ تاریخ 11مه برخه کوشانیان د 115 قبل میلاد په شاوخوا کې هغه قبیلې چې د اریایي ساکانو او سیتانو سره په وینه او تکم یا نژاد ګډې وې او د بڼې او څېرې او اوږدو پزو او نورو څرګندو او ژبنیو خصوصیاتو له مخې د لمر ختیځ شمال له اریایي نژاد څخه ګڼل کیږي او چینیانو دوی یوچي بللي دي له خپل پخواني ټاټوبي څخه چې د شرقي چین خواته وو راووتلې او د امو د سیند شمالي سیمو ته راغلې. دوی د هغه ځای ساکان په باختر کې د اریانا لمر ختیځو سیمو او د هندوکش جنوب ته وشړل. حتی تر 117 قبل میلاد وروسته تر هند پورې هم تر شا سول او ځای یوچانو ونیو. په 138 قبل میلاد کې چې د چین امپراتور ویوتی چې واکمنۍ له 140 څخه بیا تر 8 قبل میلاد پورې ده د هوانینګ نو د قبیلې له یرغلو او حملو څخه وربړېده. نو خپل یو سفیر یې د چانکین په نامه یوچانو ته واستاوه چې د سره مرسته وکړي، خو هغو کومک ورنه کوي او د دې سفیر په قول د امو په جنوبي سیمو یعنی باختر او بدخشان کې د تحیا یا تخار خلک اوسېدل او د چین د یو بل مورخ سیو مات سین چې د 90 قبل میلاد شاوخوا له لیکنې څخه هم څرګندېږي چې یوچانو تر 125 قبل میلاد پورې لا د امو په شمالي سیمو کې ژوند کاوه او د امو جنوبي خواته لا راشوه سوي نه ول. یوچي خلک د 70 قبل میلاد په شاوخوا کې تر امو راپورې وتل او د تخاریانو یا تحیا په کومک یې باختر ونیو او تر هغه وروسته د یوچي او تخار ترمنځ ګډوډۍ راغی او یو غښتلی او ممتاز تکم عرق یې منځته راوست چې د کوشي یا کوی شانګ یا کوشان نامتو قبیله د دې خلکو له 50 ګونو قبیلو څخه وه او د کوچي اوسنۍ کلمه په پښتو او دري دواړو ژبو کې د دې ریښې نمایندګي کوي. د چین د یو مورخ د یادونې په اساس د کوشانیانو مشر چې کیو تسیو یا کیو نومید د نورو 4 قبیلو مشران یې د ځان تابع کړه او په خپل دی یعنی د کیوي شانک پاچا په نامه وپېژندل سو او له همدې وخته د کوشان کلمې د یوچي ځای په تاریخ کې ونیو او د دې ټبر لومړی نامتو باچا د چین د لیکونکو په وینا همدا کیو تسیو یا کیو کجولا له کرپیدیسیس د 40 قبل میلاد په شاوخوا کې و چې پارتیا یا خراسان او کابل او کاپیسا یې ونیول او د غزني په شاوخوا کې د پوتا خلک هم د ځان تابع کړه چې د فرانسوي والو د پسوسون په کول دا خلک پښتانه ول. د کوشانشاه د خپلې پاچاهۍ په اوږده موده کې وکولای سو چې د یوناني او پارتي پاچاهانو پایڅوړ له منځه یوسي او د اریانا په ټوله خاوره کې خپل نفوذ ټینګ کړي او د افغانستان د خورا سترې امپراتورۍ بنسټ کښیږدي. دی د 88 میلادي په شاوخوا کې په 80 کلنۍ کې تر 38 کالو پاچاهۍ وروسته مړ سوی دی او تر اوسه پورې یوازې د ده راز میسې سکې پیدا سوي دي چې یوناني او خروشتهي لیکنې لري او د ده نوم په یوناني کې کوزولا کدبیسیس دی چې د ده القاب یې دیندار د اسمانزوی شهنشاه لیکلی دي. د ستر کوشانشاه د لومړي کدبیسیس تر مړینې وروسته یې زوی دوهم ویمه کدبیسیس د 113 میلادي تر شاوخوا پورې حکمراني وکړه او په 80 کلنۍ کې وفات سو. د لوستونکي لنډه یادونه د کوشاني امپراتورۍ د منسټګر کجولا کدبیسیس یو ځای په کندهار کې موندل سوی دی په دې وروستیو کې چې ده ته منسوب دی چې ګواکې ده به هلته عبادت کوی یا د کوشانیانو د پایڅوړ څخه ځینې وګړي هلته میشت ول او د عبادت لپاره هغه ځای ټاکلی و. دا ځای چې علامه رشاد بابا
په خپلو څېړنیزو مقالو کې یو وخت په یو سیمینار کې یادونه کړې وله. په دې وروستیو کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست سره د کجولا کتپیسیس د عبادت ځای یا کوشانیانو ته د منسوب ځای په نامه تثبیت شو. د لوستونکي د نظر پای. دی لومړی کوشاني شاهنشاه دی چې د خپل هیواد ویش د لمرختو خواته د ګنګا تر غاړو پورې رسولی و. خو څنګه چې د چین د پاچا دربار ته خپل استازی سفیر واستاوه او د هغه لور یې ځان ته وغوښتله او دا غوښتنه یې رد سوه، نو په 90 میلادي کال یې 80,000 سپاره د خپل نایب سی په مشرۍ د پامیر له لارې لمرختي چین ته د یرغل لپاره ولېږل، چې له چیني جنرال فان چاو څخه ماته وکړه او د چین امپراتور هوټي یا هوټي ته یې کلنګ یا باج ورکړ. مګر تر هغه وروسته یې د رومن د امپراتور سره خپل روابط ټینګ کړل او په 90 میلادي کال خپل نمایندګان د روما د امپراتور تراجان دربار ته استولي ول او د هغه هیواد سره تجارتي او فرهنګي روابط درلودل، چې د عصر په سکو کې د رومان د سکو جوړولو د هنر فیش یا تقلید څرګند دی او پر هغو باندې د ستر کوشانشاه د یو پوتره یعنی خداوندزده القاب لیده کیږي چې د پغپور یا پغپور د لقب معنا ده. د ده مړینه د 1110 میلادي کال په شاوخوا کې ګڼل سوې ده او تر ده وروسته په تاریخ کې 20 کاله خلاص ده چې په دې موده کې د لرغوني اثارو او سکو څخه تر اوسه د یو پاچا وجود نه دی څرګند سوی او ځینې د سوترمیګاس یا لوی ژغورونکي سکې په دې خلا کې ځایوي. خو غالب ګمان او اټکل دا دی چې دا سړی په هند کې دویمه نایب السلطنه و. په هر صورت د لویو کوشانیانو شاهنشاهي د 1125 میلادي یا د 1144 میلادي په شاوخوا کې یو چا ته ورسېدله چې کنیشکا نومېد. په هر صورت د لویو کوشانیانو شاهنشاهي د 1125 میلادي یا د 1144 میلادي په شاوخوا کې یو چا ته ورسېدله چې کنیشکا نومېد او ښایي چې کتپیسیس د کورنۍ سره یې د خپلوۍ او خیښۍ روابط هم درلوده. خو دی د یو لوی کهول موسس دی چې د میلاد د 3مې پیړۍ ترمنځ یې زموږ په هیواد کې پاچاهي کړې او خپله واکمني په هند کې هم پراخه کړې ده. د کنیشکا د شاهنشاهۍ مرکز په ژمي کې پورشاپور یا اوسنی پېښور او په دوبي کې کاپیسا باګرام و چې د هیواد د لمرختیز ویش د هند تر بنارس پورې رسېده او د لمر لوېدو خواته په پارت پورې نښتی و او د شمال لوري ته یې کاشغر او یارکند او ختن هم ونیول او د چین له امپراتور سره یې یرغمل واخیستل او بودایي دین یې ومانه او د اشوکا غوندې د هغه دین تبلیغ او خپرېدلو ته ملا وتړله او د بودایانو 4مه لویه دیني جرګه چې 1500 پوهانو پکښې برخه اخیستې وه د کشمیر په سرینګر کې د هغو اختلافاتو د لرې کولو لپاره جوړه کړه چې د هغه دین د روحاني طبقو ترمنځ پیدا سوې وه او څنګه چې په بودایي دین کې بدعتونه او فسادونه پیښ سوي ول او پر خپل اصلت پاته نه وو او هر پلو ته بیلې بیلې ډلې منځته راغلې وې، نو په دې جرګه کې چې د کنیشکا د دربار پوهان او د ګندهاره علما هم پکښې ول او د 9م بودایي پیشوا د ګندهاره د لوی عالم واسومیترا په مشرتوب جوړه سوې وه. داسې فیصله وسوه چې د هینایانه یا د کوچني بګۍ یا کوچني مذهب لرغوني مذهب چې د بودا تر مړینې 15 پیړۍ رواج و تعدیل او اصلاح سي او دا مذهب چې د سپېڅلې تقوا او د نفس د تهذیب سپارښتنه یې کوله د مهیانه په لوی مذهب تعدیل سو چې د ناګارجونا نومي عالم لخوا ترتیب سوی و. په بودایي لوی مذهب کې چې وروسته په لمر ختیځه اریانا کې هم رواج وموند د کوچني مذهب د اخلاقي سپېڅلو د ساتیرو پر ځای داسې ښوول کېده چې یو سړی باید د بودیستره روښانه سوي راتلونکي بودا مقام ته لوړ سي او هم د بودا پښې یا نورو نقشو ښوولو پر ځای باید د ټوله او بشپړه مجسمه
لکه د اریانا نور ارباب انواع چې د یونانیانو باختري په سنت کې رواج ول وپرستل شي، او د هند د جنوبي ژبې پالي پر ځای دي د سانسکریت ژبه مذهبي ژبه شي. او په همدې سبب پخوانی کوچنی مذهب جنوبي مذهب او مهایانه د شمال مذهب ګڼل کیږي. او هغه وخت چې لوی کوشانشاه بودایي دین ومانه نو پر خپلو سکو یې چې پخوا د اریانا نور ارباب انواع کښل د بودا بشپړ صورت وکښی، او په دې صورت نو د لوی مذهب طرفدارانو وکولای سوه چې خپل ځانونه د کوچني مذهب څخه بیل کړي او په ماورو طبیعه مسایلو کې خپل عقاید او د بودایت په علم کې د ژوندانه د ساتیر خپاره او د خپلو نویو عقایدو تفسیرونه ترتیب کړي. په هغه زمانه کې د کنیشکا تر دربار پرته بل داسې دربار چې په متبحرو پوهانو او عالمانو ډک وای نسو پیدا کېدلی، چې په هغه کې د لوی مذهب پر موسس ناګارجونا سربیره نور پوهان او دانشمندان هم ول، لکه اسوګوهوشا د حماسیانو او حسکو درامو لیکونکی، او د بودا چترا مولپ او ساری پوټرا او پراکرنا، او د طبي علومو ستر لیکونکی چرکه، او د دربار دینی مشاور پارسوا او سنګهریکشا او صدرا سنه هغه مبلغ چې کنیشکا یې بودایي دین ته واړوه. د کنیشکا په وختو کې د ده په ټول ارض هېواد کې خورا ډیر بودایي معبدونه او سنګهرامې ودانې سوې چې له هغې جملې څخه د هیوتسلیک په قول یو موبد و چې چیني یرغملانو ودان کړی و، او په هغه کې د مهاکالا د لوی بت په پښو کې خزانه هم شخه کړې وه چې که دا سنګهرامه ورانه سي بیرته یې په هغو پیسو ودانه کړي. او اوس د دې لوی بودایي موبد اثار باګرام ته 2 کیلومتره ورڅیرمه د شترک په لوبوزي یا پوزه شترک کې ښکاره سوي او هلته انځور سوي ودانۍ او ښکلې مجسمې له مځکې راوتلي دي. د دوهم لوی موبد اثار چې کنیشکا خپل د ژمي ټاټوبي پېښور ته نږدې ودان کړی و د شهرشاهي لمر ختیځ جنوب ته د 150 فوټه جګ موبد کنډوالې دي، او هغه یې په خورا عظمت د بودا د کچکول د ساتنې لپاره ودان کړی و. د دې موبد په مربوطو ودانیو کې د 700 په شاوخوا کې بودایي راهبان اوسېدل، او د هیونتسنیک په قول دا کچکول وروسته کندهار ته وړل سوی و چې په 1404 شمسي کال د کابل موزیم ته راوړل سو. او وایي چې د بودا دا کچکول په 6 میلادي پیړۍ کې هغه وخت چې شاکفین کابل او ګندهارا ونیو کندهار ته یوړل سوه. دې موبد ته نږدې 100 فوټه جګ د فیفل ونه ولاړه وه چې د هغه وخت د خلکو په عقیده بودا د هغې ونې تر سیوري لاندې کښېنستلی و، او همدلته یې د بودایي دین د روزونکي شهنشاه کنیشکا د زیږېدو پیشګویي کړې وه. همدارنګه کنیشکا د دې مقدسې ونې جنوب ته یوه لویه سټوپه جوړه کړه چې د فاهیان په قول د 470 فوټو په شاوخوا کې لوړه وه او په قیمتي جواهرو ښکلې سوې وه، چې اوس یې اثار د پېښور جنوب ته 9 میل لیرې د شاجي دهري په 6 ګزه غولي کې پیدا سوي دي. او دکتور سوپونر په 1909 میلادي کال د هغې ستوپې له کنډوالې څخه یو فلزي انځور سوې صندوقچه کې د بودا مقدس اثار ول چې د لارډن کرزن لخوا د برما بودایانو ته ورکړل سوه، او د هغې صندوقچې یوه مهمه لیکنه داسې ترجمه سوې ده: د اګسیلا خدمتګار د مهایسینا په سنګهرامه کې د کنیشکا د ویهاري د کار څارندوی. په هر صورت کنیشکا د افغانستان د کوشانیانو له سترو پاچاهانو څخه دی چې د ده د راتلو سره په دې خاوره کې د ادارې یو مرکزي واک او د مدنیت او د فکر پیدا کېدا منځته راغله. او څنګه چې د ده شاهنشاهي 22 کاله ګڼل سوې ده، نو ځکه د ده مړینه
د 1150 میلادي په شاوخوا کې اټکلېدای شي چې په دغه وخت کې به دی د خوتن په سیمو او د چین او سغد ترمنځ په غرو کې مړ وي. د کنیشکا تر مړینې وروسته د ده هیواد د زامنو ترمنځ وویشل شو او واسشکا زوی چې د هند په ماتوره کې نایب السلطنه و د ده پر ځای کښېنست. که څه هم د ده کومه سکه لاسته نه ده راغلې، خو ماتوره ته نږدې په یوه کتیبه کې چې د کنیشکا د سلطنت په 24 کال لیکل شوې ده او هم په 2 نورو لیکنو کې چې د ده جلوس په 26 او 29 کلو پورې اړه لري د ده د زوی نوم لیکل شوی دی. او له دې څخه څرګندیږي چې دی د 1145 څخه تر 1160 میلادي پورې په هند کې حکمران و او زوی هم د کنیشکا په نامه یادېده او ده ته یې دوهم کنیشکا وایه او اباسین ته نږدې د آریا کتیبه کې د ده نوم په څرګند ډول په خرشتوهي رسم الخط واجاشکا بوترا کنیشکا یعنی واسشکا د کنیشکا زوی لیکل شوی دی. همدارنګه کنیشکا یو بل زوی د هوویشکا په نامه هم درلود چې د کنیشکا د جلوس د 33 کال په شاوخوا کې د ده د شاهنشاهي د شرقي ولایت حکمران و. خو د جلوس د 40 کال په شاوخوا کې چې 1980 میلادي کېږي د مهاراجا د یوه پوتره خداوند زاده شاهنشاه په نامه یاد شو او څرګنده ده چې تر دې د مخه یې بشپړه خپلواکي نه درلود، خو وروسته یې سکه وهلې ده او داسې معلومیږي چې د په هند کې او د ده وراره دوهم کنیشکا په آریانا کې پاچاهي کوله. مګر د پاچاهۍ په 150 کال د 180 میلادي په شاوخوا کې د 180 میلادي په شاوخوا کې راځي د هویشکا نفوذ تر کابل پورې رسېده، لکه چې په هغه کتیبه کې چې د وردګو په خوات کې لاسته راغلی ده دی د مهاراجا یا شهنشاه په عنوان باله شوی دی او له باګرامه هم د ده ډېرې سکې کشف شوي دي او په دې توګه د ده د هیواد ویش د لمر ختیځ خواته تر کشمیره او د هند تر ماتوره پورې رسېده. او هم د په ماتوره کې یو شانداره موبد په خپل نامه ودان کړی و او هم د ده پر سکو په یوناني رسم الخط شانن شاه او ویشکی کوشان یعنی شاهنشاه هویشکا کوشان لیکل شوی او په کشمیر کې یې د هوشکا پوره ښار ودان کړی دی او د ده د مړینې کال یې د 1182 میلادي په شاوخوا کې لیکلی دی. د دې کهول بل شاهزاده واسوشکا دی چې په هندي اثارو کې یې واسودیوا بللی دی او د په هند کې د 1182 میلادي په شاوخوا کې پاچاهي کوله، خو اریانا ته یې نفوذ نه و رارسېدلی او پر سکه یې په یوناني رسم الخط شاناناشا یا شاننشا یا شوهنشا عنوان سته او تر دې وروسته مو د دې کهول بل پاچا نه دی پیژندلی. د لویو کوشانیانو دوره د 125 میلادي په شاوخوا کې د کنیشکا له جلوسه شروع او د 250 میلادي په شاوخوا کې پر اواسوا شکه ختمیږي چې په اټکلي ډول یوه پیړۍ او د یوې پیړۍ څلورمه سي. په دې دوره کې زموږ د هیواد ویدي او اوستایي لرغوني فکري او فرهنګي مبادی د هخامنشي، یوناني، هندي او بودایي مدنیتو د اثارو سره ګډ شوي او د شمالي توراني اریایانو د ساکانو او سیتي تهذیبي عناصر هم پکښې داخل شوي دي او یو ډېر غښتلی افغاني فرهنګ یې منځته راوړ چې د دین او پرستنې له مخه یې بشپړه ازادي درلودله. د مقدس اور د مزدسینیا تشکده سره بودایي ستوپې ولاړې وې چې په هغو کې بودایي مقدس اثار او متبرکات منځل کېده او ساتل کېده او هم یوناني او هندي ارباب انواع په موبدو کې او پر سکو باندې ول او سره له دې چې کنیشکا او زامن یې د بودایي دین ټینګ روزونکي او مانځونکي ول، خو بیا هم د کوشانیانو په ټول ارض هېواد کې د نورو ادیانو موبدونه او مانځونکي هم ول. مثلا د بغلان د محداش په موبد کې چې د کشف شوي کتیبې له مخې د کنیشکا په وخت کې جوړ شوی
او بیا د 160 میلادي په شاوخوا کې یعنې د کنیشکا د جلوس د 21 کال په پسرلي کې ترمیم کړی دی. د مقدس اور او د زردشتي معبد اثار پیدا شوي دي او د هغه معبد ترمیم کوونکي نوکزنیکي نومید او د مارک کورنۍ څخه او د فرانسوي محقق میرک په کول دا فامیلي نوم د دوو ورونو د نامه سره د وردګو د خوات په خرشتوهي کتیبه کې هم راغلی دي. الله چې د بغلان د محادجت په معبد کې د اورمانځنې اثار او د خوات په کتیبه کې د بودایي دین نقشې څرګندې دي او دا معبد د کنیشکا د جلواس په 15 کال چې د 180 میلادي په شاوخوا کې کیږي ودان شوی چې د دواړو ترمنځ بس 20 کاله فاصله راغلی ده. په هغه عصر کې د دیني عقایدو د ازادۍ بل مهر دا دی چې په تکسیلا کې چې د بودایي تهذیب مرکز و د آتشکدې د ودانۍ دیوالونه شته چې 150 فوټه اوږدوالی او 15 فوټه پلنوالی لري او د ستنو د جوړښت او معمارۍ سلیقه یوناني ده او دا څرګندیږي چې د یونانیانو د باختري مدنیت تر خپرېدو وروسته جوړه شوې ده او پر دې سربیره هلته آتشکده بودایي معبدونه او برهمني بوتون هم وو چې البته د هر دین پیروانو به په ازادي سره د خپل دین مناسک پر ځای کول. د ژبې او رسم الخط له مخې هم کوشاني فرهنګ ځکه غني و چې په سکو او معبدو په کتیبو کې یوناني او برهمني او خرشتوهي رسم الخط استعمالاوه او بغلان د محداش په کتیبه کې په پخوانۍ تخاریدري ژبه داسې مطالب لیکل شوي دي چې پښتو ته ډیر نږدې دي خو په خرشتوهي رسم الخط کې د سانسکریت او پر اکریتو ژبو هم استعمالولې او همدارنګه د هغه وخت په افغانستان کې د برهمني خط نقشې هم لیدل کیږي او هغه رسم الخط چې د کوشانیانو په اثر کې د یوناني الفبا له تغییره منځته راغلی ځینو څېړونکو پوهانو هغه یوناني کوشاني خط بللی چې تر 9 میلادي پیړۍ پورې لا و او د کیڼې خوا څخه ښي خواته لیکل کېده او 25 توري یې درلوده. په هغو اسنادو کې چې د بغلان د سره کوتل او د کوشاني او کنیشکا د 130 میلادي شاوخوا د معبد له کیندنو څخه لاسته راغلي دا څرګندیږي چې کوشانیانو د دې هېواد د افکارو او فرهنګ او صنعت په جوړښت کې چې هغه ته د ګریکو بودیک تر دورې وروسته د افغاني فرهنګ یوه ټاکلې او خاصه دوره ویل کېدای شي ښې کارنامې څرګندې کړي دي او له هغه جملې څخه د شاپرستۍ مخصوص عین دی چې د بودایي او زردشتي یا د مقدس اور د افکارو پاتو عناصرو سره په خپلو معبدو کې د پاچاهانو مجسمې او بوتان هم ایښي دي او موږ د دې عین پایڅوړ یا بقایا د اسلامي دورې په سر کې د غزني د بامیان د دروازې په مسجد کې ګورو چې د لوک د کهول وروستنی پاچا د خپل لوی نیکه لوک مجسمه د بت ماتونکو مسلمانانو له بیرې د سپینو زرو په تابوت کې ایښې او په هغه مسجد کې چې پخوا د شاپرستۍ خاص معبد و په مځکه کې ښخه کړې ده او دا مطلب د غزني په تاریخ کې راوړل شوی و. فرانسوي موسیو پوشه وایي چې کوشاني صنعت د دې دورې له ابتکارو څخه بلل کېدای شي ځکه چې د دې دورې د ستوپو نوعیت د اشوکا د زمانې له ودانیو څخه په ډېره اسانۍ بیلیږي او د اشوکا ستوپې د ایران د پلاټ لوړو ته نه دي راغلي خو د کنیشکا او د پر ځای د ناستو کسانو ستوپې په اسانۍ سره هند ته لاره پیدا کړې ده او حتی د نوي پایتخت پوراشپور یا پېښور د لمر خاته جنوب په شاوخوا کې د کوشان امپراتور خورا لوی بتون ودان کړی دی. دکتور هرمان ګیوتینز چې د هند په باب کې د څېړنې المانی استاد دی د کوشاني دورې د هنر په باره کې وایي یوناني هنر د هندي هنرو شکل ته تغییر ورکړ او د ګندهارا د مدرسې د ارت بڼه یې پیدا کړه خو دې هنر ته باید لږ د یوناني او بودایي طرز پراخوالی وویل شي بلکې اصلا د ایران د لمرختو خوا یا آریانه د طرز پراخوالی دی چې ورسره سم یې د شرق جنوب د ساکانو د قبیلو او کوشانیانو تر حکمرانۍ لاندې پراختیا موندلې ده او حتی تر 3 او 4 میلادي پیړۍ پورې لکه د کشمیر د هروان په معبدو کې چې لیدل کیږي یو بیخي خالص هنر پاته شوی
او د دې خلکو یرغل د یونان او بلخ او هند دولتونه له منځه وړي دي او داسې هنر یې منځته راوړی دی چې د ایران د پلات په لمر ختیځ شمال اړه لري او د لمر لویدیځ ایران او هخامنشي هنر څخه اخیستل شوی نه دی. په دې ډول د افغانستان د کوشاني دورې مدنیت د دې خاورې یو خاص تمدن او په دې هیواد کې زیږېدلی فرهنګ دی چې د ودانۍ جوړولو، هیکل توږلو، مجسمه جوړولو، ژبې، سکې وهلو او کالو اغوستلو د هنرو له مخې بیخي افغاني خصوصیت لري. د مثال په توګه د دې پاچاهانو پر سکو سره له دې چې یوناني یا خرشتوهي او هندي ژبو او رسم الخط لیکنې سوي دي، خو بیا هم د دري تخاري ژبې کلمات چې د همدې اوسنۍ ژبې مور ده هم لیدل کیږي، لکه شاه مساوي کیږي په شاه او شاناناشا یا شهنشاه او پر برم او عظمت چې د پخوانۍ دري ژبې کلمات دي. او د کوشاني مدنیت ډیر ښه ښکارندوی د بغلان د نوشا د مهدجمندر یا موبد کنډوالي دي چې په سره کوتل کې له ځمکې څخه راوتلي دي او د زردشت د مقدس اور د نمانځنې خورا لوی ځای و او هلته لیکنې او مجسمې او سکې او د پخوانیو ودانیو او اتشګاه اثار کشف سوي دي. په دې لرغوني موبد کې پر ډبره باندې لیکل سوی د یو مضمون 3 نسخې لاس راغلي چې اصلي او یقیني نسخې یې د موبد د پورتنیو کنډوالو له خاورو څخه راویستل سوه او دا یوه هواره شاخه ده چې چپه اړخ یې 127 سانتي متره او راسته اړخ یې 110 او پورتنی اړخ یې 122 او لاندینی اړخ یې 125 سانتي متره دی او پر هغې باندې 25 لیکي چې 1940 شکسته یوناني توري او 160 کلمې لري لیکل سوي دي. د موبد په کښته پوړ کې د یوه لوی څا کنده موندلې ده چې دیوالونه یې په منظم ډول په ډبرو راپورته سوي او د دیوال د دې ډبرو ترمنځ د مسطحو ډبرو ټوټې پیدا سوي دي چې پر هرې ټوټې په همغه شکسته یوناني رسم الخط لیکنې وي او څنګه چې د ډبرو دا ټوټې څنګ پر څنګ سره کښېښول سوې نو څرګنده سوه چې د دې ټوټو لیکنې د ځینو کلمو په لږ املایي اختلاف همهغه د پورتنۍ شاځې مضمون او د ډبرو دا ټوټې 21 ټوټې وې چې مختلف بار او اوږدوالی د کتیبې دوهمه نسخه ځینې جوړیږي او 28 لیکې لري چې د خط او املا د ښکلا له مخې دوهمه درجه ګڼل کیږي. خو درېیمه نسخه د ډبرو پر 22 ټوټو باندې په 22 ټوټو په 28 لیکو کې راغلې سوې ده چې رسم الخط یې ډېر بې تناسبه او ناوړه دی او په املا کې هم ځینې کلمات د هغو دوو نورو نسخو سره توپیر لري او دا چې دا 50 لیک لرونکي د ډبرو ټوټې ولې د څا په دیوال کې کار کړی دي د دې پوښتنې جواب تر اوسه څرګند سوی نه دی او دا 3 سره نسخې د کابل په موزیم کې شته. د کتیبې له مضمون څخه څرګندیږي چې د بګلانګ یا بغلان اصلي بانیه کنیشکا و د 130 میلادي په شاوخوا کې او دې نامتو راو بریمن بکشا یا لوی پاچا د بغلان مالیز مهدج او مندر موبد ودان کړی و چې هغه یې نوشاد هم باله خو د کنیشکا تر مړینې وروسته د 151 میلادي په شاوخوا کې د دې موبد اوبه وچې سوې نو ځکه د مقدس اور نمانځونکي له دې ځایه ولاړه او موبد یې پرېښود څو چې د کنیشکا د عهد یعنې د 21 کال د پسرلي د حمل یعنې نیسان په میاشت د 160 میلادي په شاوخوا کې هغه وخت چې شاه بغفور لویک بوسر د شپږو ګریک ارواښاد یا مرحوم زوی د کوشاني شاهنشاهۍ تر اثر لاندې په دې هیواد کې حکومت کاوه د هغه وخت یو سړی چې نکوزونیک نومید او د خداوند او ایونومند بخت پاچا او د هغه د وزیر په فرمان یې د مارک د کورنۍ د کنارنګي منصب درلود او د نوموړي لویک بوسر لخوا
پریستار آب یا د اوبو رسولو مامور و بنګلنګ ته راغی او د هغه نوشاد او مندر د بیرته ودانولو په غرض یې څا وکینده او د هغه بنسټ یې په ډبرینو خښتو کښېښو او په هغه پورې یو ارت غولی هم وموښلاوه چې تر اوبو پیدا کېدو وروسته د نوشاد موبد بیا استوګن او ودان سو او د اور پرستونکي هلته راغونډ شول. د کتیبې په پای کې څو تنو چې د هغه مندر په بیرته ودانولو کې برخه اخیستې وه لاسلیک کړی دی چې نومونه یې دا دي: بروزو مهر، کوزگاشکی پور، نوکونیزکی کنارنگ، مارک ایمن نوبخت، محرمن، بروزو مهر، پورا محرمن. هغه شبه چې په یوناني رسم الخط د دې مهمې تاریخي ډبرې لیکنې کې کار ځینې اخیستل شوی دی بې له شکه د همدې اوسنۍ دري ژبې پخوانی شکل دی چې د ګډو تورو او ګډ ګرامر د استعمال له مخې د پښتنو سره خورا زیات نږدېوالی لري د مثال په توګه آب پریستار آب یا د اوبو رسولو مامور، شا بګلنګ یعنی بغلان، بګشا یا لوی شا، مالیز یا محتاج، انند په پښتو کې د بهرور په معنا، ساد یعنی څا، ناموبرګ نوموړی، نامور، کرد د کاپ په ژېړ، کرد د کاپ په زیر، د کردن کړنې له مصدر څخه د ودانولو په معنا، پروګرد یا پورکرد، پورکړ تمام کرد، تادی په پښتو کې د تلوار په معنا، ستاد د لومړي توري په سکون استاد، ایر د آتشګاه په معنا چې په فرا خودی چې په فرا وزیري پښتو کې هم تر اوسه د ایرا د اور په معنا دی او ایرې خاکستر ته وایي، پری یعنی فرا، خودی خدای، بکپور پغپور، الو په پښتو کې اروا، ایوگ او دوهریس یا یو دیرش، نیسان حمل، ما یا میاشت، مال په پښتو کې محال د وخت په معنا دی، کند د کندن کیندلو مطلقي ماضي، نوشال یا نوشاد، پرومان د لومړي توري په سکون چې مساوي کیږي په فرمان سره. د فرانسوي هیات د کیندنو پوهان وایي چې دا لوی او له برمه ډک موبد په وروسته زمانو کې د خورا مدهش اورلګېدو په اثر نړېدلی دی، لکه چې د ودانۍ په مرکزي شبستان، اکوشونکو او برنډه کې د ایرو پنډې طبقې شته او هم د نوشاد په دواړو اتشکدو اصلي او فرعي کې د اورلګېدو نښې لیدلی کیږي او باید دا اور د 240 میلادي په شاوخوا کې د ساساني لومړي شاپور د فتوحات په وخت کې په قصدي او عمدي توګه لګېدلی وي. د نوموړي کتیبې له کتنې او څېړنې څخه دې نتیجې ته رسېږو چې په لومړۍ او دوهمه میلادي پیړۍ کې دري ژبه په همهغه لرغوني شکل په تخارستان او کوشاني دربار کې د لیکلو او دفتر ژبه وه. حالا چې په همدغه وختو کې په لمر لویدیځ او شمالي ایران کې په پهلوي ژبه خبرې کېدلې او هم دیني او درباري ژبه وه. په یو وخت او د شرق او غرب په دوو دربارو کې د دوو ژبو له دې نږدېوالي څخه پوهیږو چې دري ژبه له پهلوي ژبې څخه زیږېدلې نه ده او له غرب څخه شرق ته نه ده راغلې، بلکې د افغانستان وطني ژبه ده او د پښتو سره یې ریښه یوه او نږدې ده. څنګه چې د یوې ژبې د پیدایښت مرحلې په اني او ارتجالي توګه نه دي، نو باید وویل سي چې پخوانۍ دري ژبه د ساکانو او کوشانیانو تر مهاجرت د مخه هم په تخارستان کې وه، خو د یونانیانو د تسلط سره یوناني ژبه پر د مخه سوه او د سکندر د اخلاقو د دربار او دفتر او سکې ژبه وه او هغه وخت شمالي اریایي نژاد قبیلې د اموله سیند راپورې وتلې او په تخارستان او باختر کې میشته سولې او بیا یې ټوله اریانه تر لاس لاندې کړه. دغه وخت په نو دري ژبه د دربار او لیکنې ژبه ګرځېدلې وي
چې همدا کتیبه د هغې رسمي موقعیت او شهرت ثابتوي. د 11مې برخې پای.